السلام علیکم خدمت نن ډیر خوشاله یم هغه ماشوم ګوري شپونکی دی شکر الحمدلله نن کتابتون کې ناز دی زده کړه کوي تعلیم څنګه کړی دی تقریبا 1 ساعت 2 ساعته به دا بیچاره په خپو تلو او زده کړه به یې کوله نو راځئ چې دغه قصه ټول د همدغې ماشوم نه خپله واورو السلام علیکم جوړې زده کړې پوړه ما ډیر اوریدلي دي قصه خو موږ ته معلومه ده که دغې لیدونکو ته خپله قصه وړاندې کړي اسمان نوم عباد الله دی پلار نوم محمد یاسین دی د هسکه مینه ولسوالۍ اوسېدونکی یم او د هغې انګلیسي چې دې زده کړله مثال څومره تا به سفر کولو څومره په خپو د لاره واله او څه مشکلات در باندې تېر شولي غربت خو موږ ټول پوهېږو چې ډېر غریبان دي خو دغه ټوله قصه دې موږ ته وکړي د مسلم کورس کې مې ځان اچولی مسلم کورس ته وتلم 1.5 ساعت مزل به مې کوه 1.5 ساعت په خپو له 1 ساعت کله 1.5 ساعت او هغې خوا نه هم همدا مزل کوه 1 ساعت له 1.5 ساعت په چا کې همدغه خبره موږ ته په انګلیسي کې تشریح کړي دغه به ورته انګلیش کې او انګلیش کې In the name of Allah. At first when I came here from Haskamina, that the Qamar Foundation take me to Jalalabad city for learning. On that time, the first school, they admit me on a school, just on a school. So after some time, I was in school in 3rd class. So beside with that school, I start English. Yeah, and at first there were some little courses beside our homes. I was in those courses. So after that, I start a Muslim course. So when I was in Muslim course, I was walking to Muslim course for hours. Yeah, or for an hour. Yeah. And at Muslim course, at first when I start Muslim course from Region 2, yeah, or from level 2. So in first level, I got second position. Beside that first and third and second, like this. So in the last, the book became so tough, so hard. They were so complicated. No one can study those books. So on that time, so many students from our classmates, they also left the course. So some people left course and some of my classmates, they were with me. So on that time, I have got position. Yeah, I was up downing on that time. And when I finished Muslim, beside there in Muslim, there is a class, for example, we call it talk and talk. So some people say special conversation class. Yeah, they call that talk and talk. So I start talk and talk. It was for 3 months. So I also finished that course. So now I finished Muslim course. Once I finished Muslim course, I start computer course. Yes. Yeah. So after 1 year, I also finished computer course. ماشاءالله قدرمنو ګوري چې انګلیسي زده کړې ده او په یو کال کې هغه د کمپیوټري هم زده کړې ده بچا ته خپل شپونکی وي غریب وي کنه او وسه نه و چې زده کړه وکړي خو دا شوق در سره څنګه پیدا شو اده په پښتو کې راوړ So دا مختل چې آینده کې وسره جوړ شي دا خو هر څوک د هر چا سره د تعلیم شوق دی مطلب وختلی چې یو څه درنه جوړ شي بیا چا جګ کړی او چا مکتب کې شامل کړي قمر بنسټ 2000 اوسم خار ته دلته مکتب کې شامل کړي خو د دې هغه ذهن کو تاسو خپل ودلو چې ماشاءالله ډیر تیز او دغه قمر خیریا بنسټ دا جګ کړو او سي په دې باندې زده کړه کوي بچو سیم صنف اوس لسم صنف قدرمنو زما د ویډیو جوړولو مطلب دا دی چې اکثر خلک وایي چې موږ وسه نشته موږ سره پیسې نشته موږ زده کړه نشو کولی دغه وګورئ دغه ماشوم 1 روپۍ ورسره نه وای 1 ساعت 2 ساعته دا بیچاره به راتلو مسلم کورس ته او تاسې خپله په ژوندي بڼه ګورئ چې ماشاءالله څنګه زده کړې کمپیوټر کې هم لاغ دا اوس انشاءالله زده کړه In the future, first I want to once I finished the school, so I want to admit and computer science. Computer science or medical, I love them. So once I finish them, so my big dream, I want also to make like this a foundation to bring people from for education. Wilfer Foundation. Yes. خو تاسې واورېدل وایي غواړم چې کمپیوټر ساینس ویم او کمپیوټر ساینس واقعا ډېر سخت دی او ترڅنګ طبابت غواړي چې آینده ډاکټر جوړ شي او ترڅنګ وایي غواړم چې خیریه بنسټ جوړ کړم او خپل د هیوادوالو
خدمت وکړي. بچا اوس د څه مطالعه کوله؟ ښه اوس څنګه راغلی کتابتون ته؟ تفریح وخت راکې وته مطالعه وکړم. کوم کتاب د مطالعه کولو؟ ښه راځئ چې کاروبار زده کړو. ښه غواړي چې آینده یو هغه هم جوړ شي، تجار هم جوړ شي که نه. بچا ډېر ښه خوشحال شولو په لیدو او بچا خپل هڅه دې وکړه، کوشش وکړه چې دا کوم چې تا انتخاب کړي دي کمپیوټر ساینس یا طب دا به مخکې یوسي او ښه فکر په ذهن کې دا خبر ساته چې د خپل د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړم. صحیح ده بچا؟ په لیدو مو خوشحال شو.